ملګرو دا وخت پری خان هغه لایو دا ګورو چې هغه سوی ګورئ صفر چې او ته را منې چې تا زما پلار نشته په کینسر باندې مړ دی که نه او ته په دې ټول شوبز دې دا ویل چې زما کوم پلار چې دی وایي هغه په کینسر باندې مړ دی ښه دا در سره منو ګورو چې مخکې کم سوی هغه واورئ ته پوه شو که چې پری خان د نن تاریخه پورې چېرته له ځان څخه پردی لږ شوله راوستی دا به ریکاړي چې ما به چېرته نه له ځان څخه ما ته را یو بل وایي موږ دننه که که نه ګیري چې د نورو جینکو سره هم کښېنو پاسو طالب هم څه درکړو خو زه دننه ته پوه شو که ما ځان څه څوک نه دي بوتلي نه ما خاوند کړی دی نه زما رور شته دی دې په دې کې دې ویل چې لکه کم وسه پورې وایي ما ځان سره څوک هغه دنده نه دی بوتلی نو که ستاسو یاده وي د مردان کم پولیس چې څه کاروایي کړې وه د ده سره چې کم کسان ګیر شوي وو د هغې نه به تاسو خبر یې زه پرې نورې خبرې نه کول غواړم خو مخکې ګورو چې دا نور هم سوی زما تره شته دی زما پلاري کې و که نه هغه په کینسر په 2015 کې وفات شوی دی یو وایي دا مه کوو بل وایي دا مه کوو یو وایي دا مه کوو بل وایي دا مه کوو لکه زه نو دا خو ته ټول خلک صحیح وایي ځکه چې تا کوم حرکتونه شروع کړي هغه ډېر زیات فحاش دي اوس په دې ویډیو کې هغه دې په ژړا باندې شو نو هغه در سره هم واورئ اخر څه وکړمه زما بچي دي واړه زه کوم غواړم شم نه جاړه مه بچې د چا څه دغه کېږي بینک اکاونټ یې نشته بینک اکاونټ نشته بینک اکاونټ نشته بینک اکاونټ شته دی بینک اکاونټ شته وایه ورته او بینک اکاونټ مې شته دی خو دغه نمبر باندې دی لکه او که تاسو خیال وي په پیله کې دې ویل چې زما نه خاوند شته او نه زما مور او پلار شته اوس پکې دا وایي چې زما بچي هغه هم شته دا لا پکې بله ښه ګورو مخکې چې څه وایي او دغې بس ایزي پیس هم ده دغې باندې رابطه کوي او ایزي پیس هم ده هر څه دي مسافر خو پیسې راولېږئ شابئ بینک اکاونټ به ورته ملاویږي مرګور زما چې څونه خیال بینک اکاونټ د دې نشته نو دله انسان هغه وایي زما د بینک اکاونټ شته او ته پکې راولګي دا د سپېږمۍ ته دې وګوره هغه وایي زما شته او ته وایي نشته بینک اکاونټ یې نشته د ایزي پیس نمبر دی مهرباني وکړئ که داسې په کلي وطن کې داسې څوک چې اعتبار مې پې یار دوست تره زوی وروره زه به تاسو ټولو ته اخره کې ویم خاص کر مسافرو ته دې نه علاوه نور کم خلک چې دي څوک د دې سره مدد کول غواړي آیا د یو ډمې سره د یو فحاشي ښځې سره که تاسو مدد کوئ ستاسو په چم ګاونډ کې چې کم غریب خلک دي کم نهر خلک چې دي تاسو د هغې سره ولې مدد نه کوئ چې تاسو راځئ او داسې د فحاش قسمه خلکو سره هغه مدد کوئ بل دا کم بړواګان چې راځي په دې ټیک ټاک باندې لایو باندې نو دا بس صرف د دې پیسو ته چل جوړ کړی نور هیڅ هم نه وي نو برای مهرباني داسې غلطو خلکو له هغه پیسې مه رالیږئ اصغرچی ماما ته اوس وایي زه شوله تللي وم هلته او تا کسانو رینګ وکړو ویل دا ډېره زیاته غریبه ده ما ډېرې زیاتې پیړې جامې اچولې وې زما جامې دې کټ کې پرتې دي ماشاءالله تا خو چې کومې جامې اچولې هغه مونږ ټول هغه په سوشل میډیا باندې ګورو کم قسمه اخلاقي کپړې چې تا اچولي ټولو ته پته ده ته هغه مونږ ته مه ایکسپلین کوه نو دغه لنډه شان ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کوله کم قسمه ویډیو یعنې دا چې راغلی اوس د مسافرو نه کومې پیسې وهل غواړي نو برای مهرباني یو کس هم د دې سره څه مدد څه ونه کوي ځکه چې دا کم فحاشي طرف ته لکه تاسو پیسې ورکوئ او هغه په داسې عمل باندې لګي چې هغې باندې الټه تاسو ګناهګارېږئ نو د هغې نه ښه دا ده چې تاسو یو غریب سړي له پیسې ورکوئ نو څه ثواب هغه خو به مو شي که نه انشاءالله بل ویډیو کې به ملاویږو الله حافظ